یو مشهور مورخ ابن ابي الدنيا د یو کتاب دی کتاب القبور ورته وي، هغې کې لیکي یو صاحب دی نوم دی ابو اسحاق. دا ابو اسحاق فرمایي یو ځل وی زه لاړم یو کس راته سوال جواب وکړو چې دلته یو کس مړ دی او دله غسل ورکا. نو وی زه لاړم چې دله غسل ورکم، وی چې کله ور نږدې شوم نو د دنه ما دا څادر را لرې که، چې کله مې ته دا څادر را لرې که نو ناڅاپه مې وکتله چې یو غټ خطرناک مار د ده د مرۍ او د دې سټ نه تو شوی و. نو وی زه ترې را واپس شوم او ده ته مې غسل ور نه که چې د ده د مرۍ او د سټ نه خو خامار تو دی. ګوره الله پاک کله کله دا ښیي، داسې فرضي افسانې نه دي او نه فرضي کیسې دي چې ما تاته نه بس خوند واخیستو بس کیسه ختمه شوه. دا عبرت د پاره مثالونه دي او دا د علماو چې لیکلي دي نو هسې نه دي لیکلي. څوک ایمان نه خرابوي او نه څوک دروغ وایي، دا حقیقت کې تیر شوي دي او شته دی. دې دور کې سوشل میډیا د تاسو به کتلي بعض ځایونو کې د کاڼو باران کیږي که نه کیږي. دا هم نه کتلي چې په یو کور کې ظلم وشي او اس بیسه بیا کور کې پالمارو کې ورونه لګي که نه لګي، کپڑے پکې سوځي که نه سوځي، دا کم نه د الله پاک ښیي. ډیر قبرونه به د خلکو کتلی وي په دې سوشل میډیا باندې مرادي چې په هغې کې خاماران پکې وي، چینجي پکې وي، لړمان پکې کتلی شوي دي. اوس خو د دې ناړو انکار پاتې نه شو. بعض اوقات الله پاک دا ښیي دی خلکو ته چې سم شي، ما سره خطرناک عذابونه شته، رجوع وکئ، توبه وباسئ. نو دا خامار د مرۍ نه تو او داسې یو ځل د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې شوي. واقعه مخکې ما تفصیلی بیان کړی یو بیان کې چې ابو بکر صدیق صاحب جنازې ته مخکې شو، نو هغه د جنازې دا کټ چې کم مړی پروت نو دا بره کفن خوځېده. ابو بکر صدیق صاحب ور نږدې شو، کفن دې خوا که د هغه د مرۍ نه خامار ته و. نو هغه کې څو قسمه ګناهونه، یو بې ادبه، دویم داو چې زکات به نه ورکو، بل مانځه کې به سستی کوله. بیا هغې خامار خبر هم شروع کی چې تاسو که جنازه کوئ وکئ پې، خو لیکن دې زه پرېږدم نه د سره به قبر ته ځم، زه د ده بد عمل یم. نو بیا خبرې بیا ډېرو خلکو اورېدې، ډېر فصیح او بلیغ انداز کې خامار خبرې کړې وې. نو دا الله پاک ښیي د قدرت کرشمې. نو د ده د دې سټ نه مار تو غټ خامار وي، ما ورته غسل ور نه که، زه ترې را واپس شوم. نو بیا ما معلومات وکړه، دا خبره خو خوره شوه. نو ما چې دا څه ووایي، ده به صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین پسې خبرې کولې، صحابو ته به سپک کتل، بدې ردې به ویلې. نو په مرګ نه بعد په دقسې لویه سزا باندې مبتلا شو او تاریخ لیکي چې هم دقه خامارې ورسره په قبر کې بیا ورخښ کړی هم دی. نو څه حال به وي؟ الله پاک دې مونږ او تاسو کې سوچ او فکر را پیدا کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دین اسلام د خادمانو، د علماو، د اولیاو، د بزرگانو، د صحابو، د اهل بیتو، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت را پیدا کی. او الله پاک دې موږ او تاسو د بے ادبۍ نه په امن و امان کې وساتي. انسان چې بے ادبه کیږي، ولې بے ادبه کیږي؟ د بے ادبي کم ځای نه شروع کیږي. د بے ادبي د ړومبې ګزار چې کوي د مسجد په امام باندې وي، دا نه پوهېږي. نو بیا لږ وربره شي، چې وربره شي یاره وي هغه پلانې مولوي صاحب نه پوهېږي، یاره شیخ حسن جان صاحب نه پوهېده، ته پوه شوې ده خیره. بیا چې لږ وربره شي یاره جي رشید احمد ګنګوهي صاحب نه پوهېدو رحمه الله، ته پوهېږي که نه، د کم ځای نه پوه شوې. چې بیا لږ وربره شي یاره جي قاسم نانوتوي صاحب هم نه پوهېده، نو ته د کمې پوهې اوسه، پوهېږې په خبره، هغو تا نه ډېر مخکې تېر شي. چې لږ وربره شي یاره جي وایه جلال الدین سیوطي رحمه الله خو بالکل نه پوهېده. چې هغې نه لږ وربره شي یاره شاه عبدالرحیم صاحب هم نه پوهېده. چې داسې لږ وربره شي مړه امام ابو حنیفه نه پوهېده. چې لږ وربره شي یاره ابوبکر صدیق صاحب هم نه پوهېده. نو بس اخري حد کم ځای ته ورسېد چې ابوبکر صدیق صاحب نه پوهېده، نعوذ بالله. نو ته کم ځای نه پوه شو؟ نو دا بې ادبي، دا بعضې خلک ځان مونږ کې ادب دی، ادب دی، په ادب کې بې ادبه دي.
پته بم ورتنی خرافات بوي یو سیز به د سره کتلې نی او غاټ پاټ خسته عالم باندې بلوي تهمت ولګل د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره محبت نو بیا به صحابه سره محبت کی آل بیت سره به محبت ساتي نو دیو جنا زمونږ او تاسو د پاره دواړه د عزت او د قدر ور دي په خیال او ګمان او وهم کې بم چرته بیا د بین راولو که چا راوستل دا په نفاق کې مبتلا دی الله پاک دې چې مونږ او تاسو ساتي نو صحابه کرام سره محبت دا د ایمان نښه ده اهل بیت سره محبت دام د ایمان نښه ده او مونږ بار بار دا ویلو او دا نظریه ده زمونږ الحمدلله په مانځه کې درود ویل دا سنت دی او زمون خپل نظریه دا ده که مونږ په مانځه کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اونوي نو مونږ زمون موز ناقص دی نو دا آل محمد څوک دی ام دقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان الله پاک دې شرافت او کرامت نورم سیوا کی نو بعضی کم فهم خلق هغوی دغسې کوي چې دا جدا ذکر کوي دا جدا خلق نه دي ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعدار خلق دي بهرحال د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چې الله تعالی نه زما د صحابو په باره کې ویریږي دوی د ملامتیا نه خمه جوړوي چې تاسو دوی پسې خبرې شروع کړئ دا نه پوهېده بعضې ښه ځان ته ښه خلک وایي د سنیت دعوه کوي خو لیکن د هغوی کتابونه ما وکتله دلته ما سره حواله جات شته زه به بیا چېرته پیشم کمه هغوی هم په دې ناپاکه خوله باندې داسې خبره کوي چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله وی دا باغي و او ظالم و هلکه دا تارټي تاله چا درکړله لا دعوه د سنیت کې سني نه منځ کې شیعه شیعگانو د پاره کار کې څوک هم چې دا خبره کوي چې د هغه باندې دوکه نشي ګوره دا شیعګانو له کار کوي نو هغه حواله جات ما را جمع کړي انشاءالله زه به بیا تاسو ته پیش کم د خیره مستقل موضوع ده نن صرف دا یو خبره کوو چې څوک د صحابو پسې خبرې کوي هغه ته به په قبر کې سخت نه سخت عذاب ملاوي نو دیو جن د صحابه بارکی به هیڅ کلم غلطه خوله نه خوځي صحابه کرام الله پاک ته دومره ګرانو چې کافرانو او د قرنګ د مکی مشرکانو او د قرنګ مدینه منوره کې منافقانو صحابه کرامو ته قمقل اویل نو جواب چوک جواب الله پاک او ک الله فرمای الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلم صحابو ته الله پاک دومره لوی شان ورکړي چې الله پاک د هغوی د طرفه په خپل جواب کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څوک چې دوی سره محبت ساتي نو ما سره د محبت په وجه ور سره محبت ساتي ګور دلته ټول صحابه ذکر شو ټول پټوله باندې او بیا فرمای څوک چې دوی سره بغض او کینه ساتي نو هغوی د بغض هغوی زما سره د بغض په وجه ور سره بغض ساتي سن نتیجه دا شوه څوک چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي نو دی به د صحابو سره محبت ساتي که څوک دا دعوه کوي او د صحابو سره محبت نه ساتي دا دروغجن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون بیان کړ او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک زما د صحابو سره بغض کوي نو حقیقت کې دا د صحابو سره نه زما سره بغض دی زما سره په زړه کې کینه ده او زما سره بغض ساتي او بیا فرمایي
چا چې دوی ته تکلیف ورکه هغه مال تکلیف راکه او چا چې ما ته تکلیف راکه هغه الله تعالی له تکلیف ورکه او څوک چې الله تعالی ته تکلیف ورکي نږدې ده چې د الله په گرفت کې براشو په غضب کې به گرفتار شي نو دینه بل سخت خبره کومه کېدی شي څومره سخت وعید ده صحابه کرامو تسپک قتل نبی علیہ السلام تسپک قتل دي صحابه کرامو له تکلیف ورکول نبی علیہ الصلات والسلام ته تکلیف ورکول نبی علیہ الصلات والسلام له تکلیف ورکول دا الله پاک له تکلیف ورکول دي او په ایمان وي چې څوک الله ته تکلیف ورکي نو دا صحیح مسلمان پاتې کېدی شي دا د ایمان نه خلاص دی دا الله په قهر باخته کیږي بیا بل یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې زما صحابو ته کنزل مکوي یعنی زما صحابو په باره کې بد خبرې مکوي ګډې وډې خبرې مکوي او بیا فرمایي کچره تاسو کې څوک د احد د غر برابر سره زر خرج کی نو هغه د ثواب په اعتبار سره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې یو معمولی سیز ورکړی وي دا غین دا ډیر کم دی دغه صحابي لګ عمل استاد احد د غر نه زیات دی ځکه هغه ته صحبت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاصل شوه دی او بیا نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد دے چې څوک صحابو ته کنزل کوي په هغه د الله لعنت د فرشتو لعنت او د ټولو بنی آدم لعنت وی نه د هغه فرض قبول دی نه نفل قبول دی خو تاسو ګورئ چې کم خلک صحابو پس خبرې کوي دا له سورۃ هاي پي شروع کړي تاسو ګورئ هغه چرته مونږ کوي هغه له الله پاک د مونږ کولو توفیق هم نه ورکوي زار شم د محبوب علیہ الصلات والسلام د علم نا ځکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایله چې دا هغه نه فرض قبلیږي او نه نفل او بل داسې غضب باندې اختری چې دا غي پزمکه باندې سجدم نه لګي ځان لې ټیکلې اخو دی وي پوهه په خبره هغه ټیکه شانتیخي پاغي باندې الله دام نه غواړي چې دې ما ته پزمکه باندې سجده ولګي ولی د صحابه دشمن دی صحابو تسپک ګوري صحابو پس خبرې کوي د صحابو پشان کی کمی کوي خو لیکن دا د دوی خپل حماقت دی ځکه د صحابي شان ډیر پورته دی کتار سمرا اپوختانه یو متل وای د سپی په غپا باندې د سپوږمۍ پرانا کی کمی ناراضي کرازي کله چې سور لسم شپه وي د سپوږمۍ بیخي روښانې نو په دې شپه باندې د سپي ډېر زیات غاپي قپه کوپې شروع کړي وي نه د سپو نه چا تپوس وکړه مولانا اعزاز علي رحم الله لیکلي دي نفحة العرب د هغوی یو کتاب دی وایي د سپي نه چا تپوس وکړو چې ولې غاپې وایي چې د سپوږمۍ دا مخ تور شي نو په ایمان وایي چې دا ټول سپي را جمع شي او غاپي د سپوږمۍ دا رڼا کمیږي نه نو دا کرنګي کې ډیر بی دین راجم شو د صحابه په شان کې لګیاویو بکواس کوي کنه نو د صحابه په شان کې هیڅ کمی نه راځي د کله بازي بیا داوی دی پنجاب سیټ تسدی اغوی مونږ نه منو تاسو را باندې په زور منه مونږ واړو منه ما خدا مردار خله دې بند او ساته داسخه خله دې چینی ولې دا او خبرې کی او چوکونو تروزو بیا د صحابه کرامو پشان کی گستاخی کی موږ دینه خله بند کا امنل او نه منل استغفل کار دی ډیر خلک شته الله نه مني ډیر خلک شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني ډیر خلک شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه مني نو یو ته سرکوز هم پکې وسکنه تا ته موږ نه دی ویلي چې وې من موږ درته دا مردار دا پلیته خله دی بند کا د صحابه په شان کې دا بیکار خبره مکوي بهر حال نو د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د بیا د بین ځان ساتل یو بل روایت دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې الله تعالی د انبیاء کرامو نه علاوه یعنی انبیاء کرام جدا
شان والا خلق دي انبیاء کرام چې د مخلوق نه لري کی نو پر ټولو مخلوقاتو کی الله پاک چې را چاڼ کړي دي زما د پاره زما صحابه را چاڼ کړي دي الکه د صحابو انتخاب چا کړي دي الله پاک چوک انتخاب الله پاک په ایمان وای چې الله پاک د چا انتخاب وکي نو هغه کې څه کمی زیاتی به وي بیا دا خو زمونږ استادو انتخاب نه دی کنه چې یو کس منتخب کو چې دا به زمونږ وزیر اعظمي او سبا له ورپسې بیا کنزل کو او خپل کې ورته پړې چولی په سره کې راکاګو د صحابو انتخاب الله پاک کړی دی او بیا درجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمای چې سلور په دې کې الله پاک غوړه کړی دی چا غوړه کړی دی الله پاک یو حضرت ابوبکر صدیق دے دویم حضرت عمر فاروق دے دریم حضرت عثمان غنی دے سلورم حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام فرمائی دوی زما د ټول صحابون بهتر ګرځولی دي چا ګرځولی الله پاک دا مقام الله پاک ور کړی دی اسید دے خلقو په خېټه کې درد دے چاته چې الله مقام ورکی بس پارام شبه یو عالم لیکلی دی چا چې د حضرت ابوبکر صدیق سره محبت وکړ نو هغه دین نیخ کا یعنی دی بالکل صحیح دین باندې روان دی او په مستقیم لار روان دی په صراط مستقیم دی او چا چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړ نو هغه د دین واضح لار اومندله یعنی د دین واضح او خسته لار اومندله دی به گمراه کیږي نه او چا چې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړ هغه د الله تعالی پرانا سره روخانه شو یعنی دل الله پاک یو نور ورکي اغه نورانیت د تملاویږي او چا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړه هغه د دین مضبوطه رسې اونې ولا هغه د دین مضبوطه رسې اونې ولا وګوره د سلور حضرات صحابه کرام چې خلفای راشدین ورته ویل کی د دوی په محبت کې دغه کمال ته انسان رسیږي پوهه په خبره روافض شیعاګان چې مونږ تاسو ورته وایو نو دوی صرف د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره بس براینا محبت ساتي حقیقت کې محبت نشتا اصل لګیا دي او باقی حضرت ابوبکر صدیق سے پس خبر کی عمر فاروق سے بے ادبی کی د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بے ادبی کی هغه شخصیت چې د چا د شهادت گواہی به د قیامت پورس قرآن ورکړي چې عثمان غنی زما د پاس شهید شوی دی او بیا لیکي څوک چې د صحابو تعریف کوي هغه د نفاق نه بری دی د صحابو تعریف وکي داغي مدح به بیانې د هغوی اوصاف به بیانې نو چې کم سړی کې دا صفت موجود وي د کې به منافقت نه وي او څوک چې د صحابو بیا ادبي کوي نو دلته دې فتوا لګي چې هغه بدعتي منافق د سنت مخالف دی او د هیڅ عمل نه قبليږي ترسو پوری چې د ټولو صحابو سره محبت اون ساتي او د دې د طرف نه خپل زړه صفا نه کی البته د عبادت قبليږي چې د صحابو سره محبت ساتي د قرنګي د صحابه کرامو تعریف کوي د صحابه کرامو مدح بیانوي صحابه کرامو بارک د خیر دعاګانې غواړي د صحابه کرامو د پاره استغفار وی چې درجات الله پاک بلند کی دا کارونه په د باندې لازم دي او دا اکرام او اعزاز دے د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکرام او د اعزاز نه سوک کداوی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عزت وکم قدر وکم
محبت ور سره وساتم نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو سره محبت وساتي. یو بل حدیث کی راځي نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمای اے خلقا زه د ابوبکر نه خوشاله یم، زه د ابوبکر نه خوشحال یم، تاسو خلق داغه مرتبه پیژنئ. زه د عمر نه، عثمان نه، علی نه، طلحه، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده نه خوشحال یم، تاسو خلق د دوی مرتبه پیژنئ. اے خلقو د بدر په جنگ کې چې څوک شریکو او د حدیبیه په جنگ کې چې څوک شریکو الله جل شانه د هغوی بخنه کړې ده. تاسو زما د صحابو باره کې زما لحاظ کوئ او د هغې خلکو باره کې چې د چا لونه زما په نکاح کې دي یا زما لونه د هغوی په نکاح کې دي. هسې نه چې دا خلک قیامت کې تاسو نه د څه قسمه د ظلم مطالبه وکړي چې هغه به بیا معاف کولی نه شي، یعنې خولې بندې وساتئ. زما د صحابو په باره کې بیکاره خبرې ونه کړي او دغه څلور صحابه کرام په خصوصیت سره ذکر کړي. نو دا ډومبني دوه شیخین حضرات حضرت ابوبکر صدیق صاحب او عمر فاروق صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخران مبارکان دي او دغه دوه صحابه کرام حضرت عثمان غنی او حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمان مبارکان دي. نو دې بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار وصیت کړي چې تاسو د دوی خیال وساتئ او دوی ګوره تاسو دې ته تکلیف ونه رسوئ. حسنا کله قیامت پورې سم مطالبه وکړل او پاغي کې تاسو غیر شوي نو بیا د معاف کېدو قابل نوي. دې طرف ته اشاره ده چې زما د صحابو د بېادبۍ نه ځان وساتئ که کم سړی د صحابو بېادبي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه شفاعت نه کوي، هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نه نصیب کی. دا چند یو سو روایت میں درته وي دا ما مخې ته کوم کتاب پروت دی نو تقریبا د 50 پورې دقه سي احادیث را نقل کړي دي. بهر حال نو سلورم سبب د عذاب قبر هغه صحابه کرامو ته کنزل کول دي.